تازه خبر طالبانو د تورخم د جګړې په اړه سپیناوی وکړ. آیا په تورخم کې جګړه شوې او کنه؟ جزئیات را سره په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. د طالبانو د حکومتي چارو واکي ټینګار کوي چې تورخم په دروازه کې نښته نه ده شوې، خو دوی تاییدوي چې د تورخم دروازه بنده ده. د تورخم د جګړې ویډیوګانې پرون پاکستاني خبريالو د سیمایي چارواکو له قوله پر ټولنیزو رسنیو خپرې کړې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګا له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې په تورخم کې ستونزې پیښې شوې وي، خو هغه ټینګار وکړ چې هلته جګړه نه ده شوې. نوموړي وویل په تورخم کې نښته نه ده شوې، خو یو لړ ستونزې وي. هلته له اصولو سرغړونې کېدې، ځینې ناروغان او د هغوی پیوازان ځورول شوي وو. همداراز د خلکو د اسنادو په برخه کې ځینې ستونزې راغلې وي. نو سیمه چارواکو د تورخم لاره بنده کړه، خو هسې روانې دي چې موضوع ته حل لاره وموندل شي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د تورخم دروازه وروسته له هغه د طالبانو لخوا وتړل شوه چې پاکستاني پولیسو د یو افغان ناروغ په واسطه له دروازې د اوښتو اجازه ورنه کړه. د دې راپورونو له مخې طالبانو له پیښې وروسته دروازه د موټرو خلکو پر مخ بنده کړه او اعتراض په دود ډزې وکړې. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د پاکستان د سیمایي پولیسو د چارواکي خالد خان له قوله د ډزو تبادله تایید کړې ده. ځینو پاکستاني رسنیو هم دا خبر تایید کړی او ویلي دي چې د طالبانو په ډزو یو عسکر ټپي شوی دی. د ننګرهار خواته هم خلک وایي چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ درنه جګړه وړمه شپه پیل شوه او تر پرون سهاره پورې روانه وه. یو عیني شاهد د خپل نوم ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل جګړه لومړی په دور بابا ولسوالۍ کې پیل شوه او پرون سهار هم په تورخم کې دواړو لوریو د سهار له 9 تر 10 بجو پورې جګړه وکړه. تورخم پر ډیورن کرښه پاکستان او افغانستان ته د اوښتو اصلي لاره ده او له دې لارې د خلکو ترڅنګ هره ورځ په تجارتي مالونو بار لسګونه لارې هم تیریږي. په لندۍ میاشت کې د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ او چمن په دروازه کې هم د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ځواکونو 2 ځلې سره ونښتل چې په ترڅ کې 7 تنه مړه او له 10 زیات نور ټپیان شول. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. کوم ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.